افغانستان په اولنۍ شراوریزه میچ کې ویسټ انډیز ته پاته 10 منډو باندې ماته ورکړې. هغه څه چې موږ غوښتل لکه په میډل اورډر کې موږ داسې یو بیټسمن لکه درویش رسولي چې نن څنګه پرفارمنس وکړ، بل د زیاد شریفي چې څنګه نن بالینګ وکاو څلور اورې پوره وکړي، نو دغه ایکسپیکټیشن د موږ د کپټان ډیر زیات کم وي. خو راشد خان زیاد شریفي ته څلور اورې ټولې ورکړي او درې وکټ هم واخیست. شپږ 10 رنز یې ورکړو، که څه هم په اول اور کې لږ وټه کېدو، په هغه اور کې بیا د یو د ایمن لویس وکټ هم واخیست. نو زیاد شریفي زما په نظر باندې د عبدالله احمد زئی نه ښه بالر دی، لږ ایکسپیرینس هم لري. عبدالله احمد زئی داسې لږ ایکسپیرینس کمی لري. نو ورلد کپ ته چې موږ باید د فاست بالر سره زونه، زما په نظر باندې به زیاد شریفي ښه اپشن وي زموږ دپاره چې فضلک فاروقي سره زیاد شریفي باید موږ یو فاست بالر واچو، بل فاست بالر اپشن لمک سره عظمت الله عمرزی هم دی. نن میچ کې پلیئر اف د میچ چې دی دا درویش رسولي ته ورکول شو، ځکه چې درویش رسولي درې ښه کیچونه ونیول، بل څلور اتیا منډې هم جوړې کړې. ډېر ښه پارټنرشپ د درویش رسولي او ابراهیم زدران په منځ کې وشو. ابراهیم زدران اوه اتیا منډې جوړې کړې، درویش رسولي څلور اتیا او یو اتیا ټوټل موږ ټارګټ ورکړی و. ورسره چې موږ بالینګ ته وګورو، ډېر ښه بالینګ ټولو بالرانو وکړو، که راشد وي، که مجیب وي، که نور احمد لږ وټه کېدو، خو بیا هم دوه وکټې په آخري کې واخیستې. نو اولنۍ T20 میچ موږ دا وګټو. د ورلد کپ دپاره یو پریپریشن د تیاری د زموږ دغه کې موږ باید چې زیات سیریس نشو، زیات ینګسټرو ځوان لوبغاړو ته چې باید چانسونه ورکړو، دا به ډېره زیاته بهتره وي. ستاسو څه رایې دي په کمنټ سیکشن کې را سره شریک کړئ.